السلام علیکم. نن مې ویډیو دوه شروع کړه بخښه به کوئ. د نن ټیسټ چې دی هغه د هیماټالوژي پر برابر دی. هیماټالوژي کې بیا دا یو بل ټیسټ دی. هیماټالوژي بیخي برانچونه لري، بیخي ډېر برانچونه لري چې د هیماټالوژي هیمومن بلډز لوجیمن سټډي چینل همداسې سبسکرایب کړئ. انټروډکشن ټو پرپل سمیر دا نن په دې ځای درته وایم چې مصروف یم. نن ټیسټ چې دی هغه د پرپل بلډ سمیر ایگزامینیشن پر برابر دی. پرپل سمیر چې دی زه به په انګلیش درته وایم، پر بیا سر د خلاص کوم چې دا چې شته وایي. A procedure in which is a sample of blood is weaved under the microscope to count different circulating blood cells and red blood cells, white blood cells, platelets and see whether the cells look normal. نو دا چې دا یو ټیکنیک دی چې په مایکروسکوپ کې موږ ګورو وینه د وینې د مختلفو حجرو د کتلو دپاره سپینه وینه سره وینه سوله. دا یو مطلب یو ټیکنیک دی، یو پروسیجر دی، یو طریقه ده چې موږ استعمالوو د مایکروسکوپ تر لاندې. دا په چیش کې راخلي په سی بي سی ټیوب کې راخلي. لیمټ پروا نه لري چېرته یو وخت رې موږ کار اخلو. دا ګوره لاندې سلایډ ته ګوره، لوړ سلایډ یې نیولی دی. 40 تر 30 मतलब 30 या 45 सेंटीग्रेड मतलब 2 فاصلو کې وي. د کې په پول شاته کښې شاته کښې کړه دا وینه لري دی خو تر دې خو ته دي برابر یو دم د اسمه کښې کې دا سیمه دي. دا فیګر په شاړه درې سي سونه به تر فیګر راشي هغه نه صحیح دی. دا اوس ګوره یو ځای دوه نه غټ شوی دی، دوه نه دګته دا ار بي سي د بلاس شوی دی بالکل. دا ار بي سي د ټارګټ سیلز لري، ار بي سي د لیمفوسایډ دی، منوسایډ دی سوري. دا ګوره بازوفیل مانویژم دا منوسایډ دی، لیمفوسایډ دی، دا ټوله پکښې دي. نو زما اوس یو ویډیو جوړه کړې ده، هغه ویډیو به هم لږ ښکاره کړم. اول البته راخلي جسټر فرق نه وي چې دا 1500 مره وخت 1500 زه به تېرېدم ته بیا راخلي د 10 مایکرون ار سي چې هغه دونه کې یو ډراپ چې وراچې هم پروا نه لري. یلو چپس به راخلي ټپس یوټیوب پورې ګوري. یو سلایډ ولاندې د سمیر دپاره کې سمیر یا تیک سمیر یا تین سمیر هم درته وایي کېږي. تیک خو غټ ته کېږي، نری سمیر دا زما لیبل به کې نوم به ورکړې. دې ته ډیلسي سلایډ هم وایي کېږي، صحیح ده، په دوه نامه باندې یادېږي. وینه به راواخلي، د سی بي سي ټیوب وینه به راواخلي. پام به کوئ ګلاوز دا هر شی به دې په لاس کې وي، ولې د دې شیانو سره به ډېر احتیاط کوئ. غوږونه وبخښه به ډېره کوئ، ولې د ما وساده یو ټیشو راخلمه. ما خو دلته صرف تا ته پروسیجر د سر د خلاصولو دپاره ګلاوز مې نه دي په لاس کړي. ته به ګلاوز هر شی به راخلې. کوشش به مې دا وي چې وایي ځان سیفټي څونه اوسي، ولې هیلث کې سیفټي څونه دغه بهتره دا به داسې خلاص کړم. پروسیجر ته ګوره، دا زه اوس دلته یو ډراپ راچوم. ښې داسې په محبت پیار په ترتیب باندې دا کسي ده. زه دا کیمرا دې راکښته کړم چې بل څوک راته د نیولو طریقه نسته چې راسره وینیسي. تو ګوره دا ګوره 40 راځه شاته دا لږ لا نور شاته لاړ شي، لږ څونه شاته ځي هغونه غټېږي، صحیح ده. نو ما خالي د سر د خلاصېدو دپاره سر خلاص دا والا جوړ شو. او دې دپاره چې شکایت به یوه سیسې به چمزا کوې، چمزا 2 سیسې چې دی هغه به بکې بالا یې پر واچو. او که دې واش کې خو ډېر ښه دی، ولې دا واشېږي به په دې باندې چې بعض اوقات د بکټریل یو دا شی چې هغه ځینې دا کېږي. بس ویډیو دغونه ده، کوم خوښ شوی درسره لایک او سبسکرایب کړئ. بیا نور د په دې باندې سټیم سیریز درته جوړوم، سټیم د چې سره تعلق لري. نو الله به ما څخه سمه ویډیو راوړي.